جمال خان ورخیل صاحب، تاسو راته وایي تاسو چیرمن اف افغانستان سوشل کونسل اف جسټس سیکرز په نوم یو تنظیم مشري کوي. تاسو څنګه ګورئ دې ته چې په رسنیو کې طالبان چې دي د مطیع الله وصا په رنګه فعالان نیسي او هغه د کوم داسې اوسه پورې نه دي خبر افغانستان کې خلک یا په نړۍ کې کوم چې د فکرمندۍ اظهار کوي چې دغه سره انصاف څنګه کیږي. مننه. سلامونه او نیکې هیلې ګنري صاحب تاسو ته او د سپیس ټولو ګډونوالو ته اشنا صاحب ته او ټولو اورېدونکو ته مننه چې موږ ته وخت راکړه. متاسفانه چې طالبان په افغانستان کې ټولنیز عدالت ته پابند نه دي. هر هغه څوک چې د جهل پر وړاندې د تریو پر وړاندې خپل اواز پورته کوي یا ځپل کیږي یا ټکول کیږي او یا بندیان کیږي. چې ښه بیلګه یې په دې وروستیو کې ویسا صاحب ده، مشال صاحب او داسې نور. تاسو وګورئ ویسا صاحب جرم څه و؟ جرم و ګناه دا وله چې د جهل په مقابل کې راپورته سوی و او د رڼا غږ یې پورته کوه. د افغانستان مشروع د ملت اواز یې پورته کوه. د موږ جونو ته خویندو ته د تعلیم لاره غوره کړې وله او دا صلحامیزه شعار یې ورکوه. مګر متاسفانه چې طالبان ورځ تر بلې د دوی سرکوبه کوي. دا دوی ویره څه ده؟ ویره په دې کې ده نه پرېږدي چې ځوان نسل د افغانستان تعلیم پرور وي. ولې په دې شي که دوی په تعلیم باندې سمبال شي، زما باور دا دوی نه پرېږده د افغانستان ځوان نسل د افغانستان آینده نسل په تعلیم باندې سمبال شي. ولې په دې کې که دوی سمبال شي دوی خو انتحار نه کوي، انفجار نه کوي، مدرسو ته نه ځي، دوی ناوړه استفاده بیا څوک نشي اخیستلی، خو دوی نه پرېږدي. متاسفانه په افغانستان کې ټولنیز عدالت تامین نه ده. ښځې ته وګورئ، تاسو وګورئ زموږ ځوان ډېر یو عظیم قشر د ټولنې چې ښځې دي هغه له ټولنیز عدالت دوی حق یې ترې نه اخیستی ده. حق د تعلیم نه لري، حق د کار نه لري. نو ډېر داسې نورې ستونزې دي. څوک چې غږ اوچت کړي هغه بندیان کېږي، ځپل کېږي. برعکس بیا دلته داسې توطیې راپورته کېږي، داسې راکېږي چې کوم ځوان کدرونه دي د افغانستان له ملي منافعو څخه په آزاده توګه په بین المللي سټیجونو کې دفاع کوي، هغه بیا ځپل کېږي، د هغه په وړاندې دسیسې جوړېږي، هغه بدنامه کېږي. هر هغه څوک چې د علم په هغه باندې سمبال وي او داسې بدنامي پر تاسو وګورئ. دې نه وړاندې 2-3 ورځې بعد کله چې د ویسا صاحب بندي کېږي، دې نه 2-3 ورځې بعد دوی یو کنفرانس ته تله، یعنې د افغانستان مشروع د ولس غږ یې پورته کوو او د هغه کنفرانس کې دوی باید وینا کړې وله، دوی بندیان کوله. خو متاسفانه چې دا باید ووایو چې د افغانستان کوم حاکم تحریک چې ده د ملت مشروع غوښتنو ته پابند نه ده او برعکس هر هغه څوک چې د مشروع د افغانستان د مشروع ملت مشروع حقوقو څخه دفاع کوي یا پاڅیږي، د افغانستان په آبادانۍ کې ونډه اخلي، په افغانستان یې زړه سوځي، هغه دوی بندیان کوي. دا یو تریخ حقیقت ده. خو کوم مسؤلیت چې موږ ځوان نسل ته او د افغانستان وګړو ته او روشنفکرو ته مواجه ده هغه دا ده چې باید همت وکړو. د فعلي وضعیت کې چې دوی باید دا حالت لاس په کار ځو، په هر کې حد اقل سوشل میډیا کې د افغانستان د ملت مشروع حقوقو څخه دفاع وکړو او د چا تحصیل څخه لاندې را نسو. او سره اوسئ عمر خیل صاحب، زه غواړم چې پوښتنو ته لاړ شم. زه به پوښتنې اخلم او وار په وار ټول